باب الصدقة عن الميت والدعاء له. کتاب ریاض صالحین یوسلو دوشپیتم نمبر باب دی په باره د دې کې چې د مړي نه صدقه کول، خیرات کول او مړي ته دعا کول. الله تعالی قرآن کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سورة حشر کې الله تعالی فرمایي او هغه کسان چې د دې صحابه کرامو نه وروسته راځي او هغوی دا خبره کوي چې ربنا اغفر لنا، ای رب موږ ته بخښنه وکړي، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، او زمونږ هغې وروڼو ته بخښنه وکړي چې هغوی د موږ نه په ایمان کې مخکې شوي دي. جاءوا من بعدهم، دینه مراد هغه څوک دي چې د فتح مکې نه وروسته تر قیامته پورې ایمان نه وړي. دا ټول په دې کې راځي مؤمنان، چې دا وروسته مؤمنان د مخکینو مهاجرینو او د انصارو دپاره د الله نه بخښنه غواړي، ځان دپاره هم بخښنه غواړي او د هغې مؤمنانو دپاره هم بخښنه غواړي چې هغوی د اسلام په اول سر کې ایمان نه وړل او اسلام یې راوړی دی. یعنې دا دعا زموږ او ستاسو هغوی ته رسیږي، نو مړي ته دعا کول دا جایز دي. اول نمبر حدیث ته عن عائشة رضی الله عنها ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم. عائشة دهانه روایت دی دا وی چې یقینا یو سړي نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلا. نور روایتونو کې راځي دا سړی سعد بن عباده رضی الله عنه دا صحابي و. دی د الله پیغمبر ته ویلا ان امي افتلتت نفسها، ای د الله پیغمبره یقینا زما مور هغې ساه وختله، وفات شوه، یعنې د خبرو نه مخکې وفات شو، د وصیت نه مخکې وفات شوه، ناڅاپي مړه شوه. و اراها لو تکلمت تصدقت، او زه وینم هغې لره چې که چېرته خبرې کړې وي، وصیت یې کړی و، نو هغې به دا خبره کړې وه، صدقه به یې کړې وه، خیرات به یې کړی و، هغې به صدقه کړې وه. نو فهل لها اجر، ای د الله پیغمبره د هغې دپاره کوم ثواب شته دی، میلاویږي ورته؟ ان تصدقت عنها، که چېرته زه د هغې نه صدقه وکړمه، ځکه د مور نه صدقه وکړمه نو د الله پیغمبره زما د صدقې او د خیرات کول اجر زما د مور ته رسیږي؟ قال د الله پیغمبر ته نعم، او بالکل رسیږي. ته چې د مور نه صدقه وکړې، ستا صدقه په دې نیت باندې چې دا د هغې ثواب ته مور ته وبخي، نو د هغې ته رسیږي. دا روایت د بخاري مسلم دی. دویم نمبر حدیث وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ابو هريره روایت ته چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا مات الانسان انقطع عمله، کله چې یو انسان هغه وفات شي، ساتې وخیږي، مړ شي، د هغې ټول عمل هغه قطع شي، یعنې هیڅ یو داسې عمل نه ده چې هغې ته بدله وررسیږي د پس د مرګ نه، الا من ثلاث، مگر درې عملونه دي. درې داسې عملونه لري چې دا یو انسان وفات هم شي، دا په قبر کې پروتي، دا د آخرت په سفر کې، د برزخ په ژوند کې، خو دې پسې د نیکو اعمالو هغه دغه شان ته نوټ کېدل روان وي، نیک اعمال جاري وي. اول صدقه جاریه، هغه صدقه چې هغه مستمره وي، جاري وي، هغه روانه صدقه چا په ژوند کې کړې وي. یو سړی مسکین له خېټه مړه کې دا صدقه شوه خو ودرېدله، داسې یو صدقه سړی وکړي په خپل ژوند کې، جومات جوړ کړي، یو هسپتال له امبولانس واخلي، یو عالم له کتابونه واخلي، دغه شان ته لاره جوړه کړي، د مؤمنانو مسلمانانو د خلکو دپاره نهرونه وباسي، داسې نور صدقې لارې جوړې کړي، نور وغیره، هغه داسې چې په هغې د هغې هغه فایده هغه دغه شان ته هغه مستمره وي، جاري وي. او علم ينتفع به، یا هغه علم چې د هغې نه د انسان په دنیا کې فایده اخیستې وي. یو سړي علم کړی، جامد علم دی، عمل پې نه کوي، خلکو ته یې ښیم نه، داسې علم چې سړي د هغې نه فایده اخیستې وي، نور ته یې ښودلی وي، خپل یې ورباندې عمل کړی وي. الله پیغمبر فرمایي من دل على خیر فله مثل اجر فاعله، چا چې چاته یو نیکي وښودله، یو ښایسته عمل یې وښودو، نو د دغه کس دپاره دومره اجر ده څومره چا کوونکي دپاره دی. یو عمل ستا یو چاته ته عمل وښودو، نیک عمل، او هغه کوي، نو ستا دپاره هم دومره اجر ده څومره چې هغه عمل کوونکي ته کم اجر الله تعالی ورکوي، او د هغې اجر به هم الله تعالی کم نه کي.
او دریم دا چې اولد صالح يدعو له یا یو بچی نیکامل چې دا بچی د پلار او مور ته دعا کوي صالح بچی نیکامل بچی تاسو وګورئ یو بچی نیکاملی تی ویني او هغه کې اخلاق وي هغه کې دین وي ته له مور او پلار تم دعا کوي چې آفرین دې په مور او پلار باندې چې داسې تربیت ورکړی دی یو بچی شری دی هغه بد عمل دی نو چې د الله حق نه پیژني ستا حق به څه پیژني ولې چې تا به د دې په تربیت باندې اهتمام نه وکړې نو بد بچی باندې بد مور او پلار هم یادېږي نو دې کې د اولاد هغه اهمیت هم بیان شو چې اولاد له ښایسته تربیت ورکړه چې هغه به تا دعاګانې کوي د هغې د تربیت خیال وساته چې هغه به تا ته پس د مرګ نه دغه شان دعاګانې کوي وروسته بل روایت کې نبی اسلام فرمایي یو سړي ته به الله تعالی په جنت کې ډېر اوچت مقام ورکړي الله ته به دا انسان وي الله زما خو دومره عمل لو دا څومره بدلی چې تا ماته راکړې الله به ورته وایي باستغفار ولدک لک وی دا ستا هغه د بچی چې نیکعمله بچی دی منځونه او اودسونه به یې کول د الله حقوق به یې کول هغې ستا دپاره په دنیا کې ستا د مرګ نه وروسته بخښنې غوښتي دي دعاګانې کړي دي هغې ما دا درجې ما تعالی اوچتې کړې همدې روایتونو مقصد دا دی چې مخکې دا تیر شو چې مړي بار دپاره صدقه کول خیرات کول دعاګانې کول ټولو مؤمنانو نه دا بالکل چې دا څوک به هغې په نیت کوي او هغې ته دعاګانې کوي هغې ته دغه شان دا ورته رسېږي اما هغه عمل چې هغه د الفاظ سره تعلق ساتي د نفس سره تعلق ساتي لکه مونږ د چا نه کول د هغې چې چا ته بخښي دا جرته نه میلاویږي تلاوت قرآن بیانول د چا په نیت باندې پلار ته ورسېږي پلانکي ته ورسېږي نو دغه شان ته دغه تلاوت اجر د هغې ته نه رسېږي اما یو بچی چې نیک عمل کوي ځکه دا نیک عمل چې دا بچی کوي خو مور او پلار د تربیت د وجې نه کوي په خپل اټومیټک دغه شان ته اولاد په نیک عمل کې دغه شان ته هغه مور او پلار دغه شان ته کامله حصه لري الله دې په دې خبرو مو تاسو عامه کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد